د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې د ازادي مارکیټ او د بیبي ناصري مدرسې او دارالعلوم مسؤلینو د اسماعیل حنیې او د غزې د ټولو شهیدانو په مناسبت د قرآن کریم ختم او د دعا اخیستنې مراسم ترسره کړل. ګډونوالو د غزې په تړانګه د اسرائیلي اشغالګرو بریدونه وغندل او همداراز د فلسطین له مظلوم ولس څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په بلخ ولایت کې د بیبي ناصري مدرسې او ازادي مارکیټ مسؤلینو د غزې شهیدانو په مناسبت د قرآن کریم ختم او دعا اخیستنې په مراسمو کې د خپلو ویناو پر مهال د اسرائیلي اشغالګرو د ظلمونو او وحشتونو په اړوند د اسلامي ټولنو او مسلمانانو په شرعي مکلفیتونو خبرې وکړې. دوی همداراز د یادو بریدونو د غندنې ترڅنګ د فلسطین له مظلوم ولس څخه ملاتړ اعلان کړ او د مسلمانانو په ویښتیا یې ټینګار وکړ. این ختم قرآن به مناسبت شهادت امیر و قائد و سرلشکر حماس جناب شهید اسماعیل حنیه رحمه الله تعالی برگزار کردیم. الله متعال روحش شاد بگردانه طبق وعده پروردگار ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بلکه شهدا را مرده گفته نمیشه، اونها زنده هستند. دشمن به این فکر نباشه که ما اسماعیل حنیه را شهید کردیم و قدس تصرف میکنیم. نه خیر، خون شهدا مانند که آب درخت میرسانه، خون شهدا مجاهدین همچنان به کره زمین پخش و نشر میگرداند. اینها انسان‌هایی هستند که منفور جامعه هستند، کسی را نمیخواهند، انسان‌های متکبر هستند. عمل‌هایی که در غزه انجام دادن انسان‌ها در حق انسان این کار کس نمیکنند، نه تنها به حق مسلمان‌ها، در حق مساجد، مدارس، اطفال‌ها و سیاسرهای کار کردن. نه تنها ما بلکه کل دنیا اینا را به اصطلاح منفور و اینها را انسان‌های نادان و جاهل و خونخوار و ظالم خطاب میکنند. ویناوالو همداراز د اسلامي امت په یووالي ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانستان مسلمان ملت د فلسطین له ولس سره په هر ډول شرایطو کې ولاړ دی او د دوی د ازادۍ غوښتنې له داعیې څخه ملاتړ کوي. تعهد می‌بندیم با این که اگر توانی داشته باشیم که ما به غزه برسیم، با مردم غزه دست همکاری میدیم انشالله و تمام مردم افغانستان آماده از این هستند. یک مراسم دعاخوانی و ختم قرآن عظیم شان به مناسبت تمام شهیدای افغانستان خصوصا شهیدای غزه برگزار گردیده. ختم قرآن به خاطر رضای الله و به خاطر خوشنودی روی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و به خاطر شهدای اسلام به خصوص به شهدای غزه ختم برگزار کردیم. خداوند قبول کنه و مسلمانان را کمک و نصرت کنه. په پای کې دیني عالمانو او خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک روح او د اسلامي نړۍ ټولو شهیدانو ته د وروستۍ دعا په لوستلو سره د دعا اخیستنې ختم او خیرات مراسم پای ته ورسول. په بلخ ولایت کې پانګوال د ازبکستان، قزاقستان او روسیې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د توکو واردولو په موخه د ویزو له ویش څخه اندېښمن دي او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غواړي چې د یادې ستونزې د هواري په موخه د کوټلي ګامونه پورته کړي. ورته مهال د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې مسؤلین د یاد خبر په تایید سره زیاتوي چې له سیمه ییزو هیوادونو سره د دغې ستونزې د حل په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي دي. په بلخ ولایت کې د هیواد یو شمېر سوداګر د ازبکستان، قزاقستان، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري چې افغان سوداګر هلته توکي پیري او هیواد ته یې راواردوي د ویزو له ځنډینه ویش څخه سر ټکوي. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه دې په حساسي ډول هواره کړي. عقد ویزه یکی از چالش‌های همیشگی برای تجاران ملی میباشد، چون کالاهای تجاری به خصوص مواد خوراکی ما از کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان، قزاقستان وارد میگردند و تاجران ما نیاز دارند تا به کشورها رفته و معاملات خود را انجام بدن که ما به نمایندگی از خانواده‌های تاجران از مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا میکنیم تا در این خصوص همراه مسئولین نمایندگی های کشور همسایه صحبت نموده یک راه حل خوب و سریع در زمینه داشته باشه. اگر سهولت‌های کاری ویزا ایجاد شود، تاجر با وقت و زمان میتونه که مال با کیفیت خریداری کنه، با مشکلات خود با این موقع رسیدگی کنه و در رفت و آمد خود سهولت‌هایی را داشته باشند. در حیث دید بازدید شرکت‌ها، انتخاب مواد خام، سهولت‌های کاری برشان ایجاد میشه که فعلا تجار ملی افغانستان نهایتاً دچار سرگردانی هستند.
له بلې خوا د پانګونې او سوداګرۍ خونې مسؤلین د یادې ستونزې د هواري په برخه کې له خپلو هڅو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې د هیواد پانګوالو ته د ځینو هیوادونو له لوري د ویزو ویش له سره پیل شوی دی چې د ویش دغه بهیر به ډیر ژر نورو سوداګرو ته هم پیل شي. یک سلسله مشکلاتی بر تاجرها پیش آمد در بخش اجرای ویزا که تاجرایی که بسیار کمپانی بزرگ که اونجا همیشه رابطی با اونها داشتن غیر حضوری هم میشه معاملات از اونها اجرا شود، اما برای تاجرای سطح پایین که مشکلات دارن ما جلسات متعددی با کنسولگری های کشوری روسیه، ایران، ازبکستان و کشورهای پاکستان هم کنسولگری رابط داشتیم و فعلا کشور ازبکستان و ایران اینا کشورهایی هستند که به ارتباط ویزی تاجرها خیلی همکاری میکنن، اما تاجرایی که واقعا مستحق رفتن موجود است و روابط بزرگ تجارتی داشتن و اسناد در دست دارن و اساس درخواست اتاق تجارت برایشان ویزا اجرا میکنن. باید وویل شي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتره خوراکي توکي له خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه راواردوي چې وروستیو کلونو کې د وارداتو دغه لړۍ د تیر په نسبت د پام وړ زیاته شوې ده. په بلخ ولایت کې د مزار هوټل ملي پروژې کاري چارې 90 سلنه بشپړې شوې دي او تمه ده چې تر راتلونکو 2 میاشتو به دغه سوداګریز مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مسؤلین وایي چې یاد مرکز به په نړیوال معیار برابر د سیمې په کچه یو له سترو سوداګریزو مرکزونو څخه وي. مزار هوټل په افغانستان کې یوازینی سوداګریز مرکز دی چې د دغه سوداګریز مرکز د جوړېدو چارې 2 کاله وړاندې پیل شوې وې. د دې ملي پروژې مسؤلین وایي چې دغه ځای ټولو تجهیزاتو او امکاناتو سره تر کار لاندې دی او د دغه سوداګریز مرکز د جوړېدو کارونه 90 سلنه بشپړ شوي دي. کانکریتریزیش خلاص شده، کل کار سر دیکور است. الحمدلله منزلای اول عنقریب که منزل 2 خلاص است سایه مرکز تجارت. د دې اقتصادي اهمیت دا دی چې په بازار کې به د تجارتي املاکو کرایې به ډېرې کښته کیږي، نرخونه به د تجارتي املاکو ډېر کښته کیږي. دا به یو ډېر غټ سهولت و تجارانو ته د خیره. ښاغلی مومند زیاتوي چې په دغه مرکز کې روغتیایي خدمات، اوړه، خوراکي مواد او بهرني آثار په جلا جلا توګه په پام کې نیول شوي دي. همدارنګه یو 3 ستوریز ماډل هوټل تر کار لاندې دی چې د لامبو هاوس او د سپورت میدان پکې شامل دی. صنف خدمات پولی فعلا معیار نبود، تبدیق شد اینجا. الحمدلله فعلا 4 بولی به سطح کشور اینجا تبدیق شده. فعلا بولی اولش گاز و تیل است، فعلا آسیای میانه بولیش نداره. این بولی هارد و گندم است، بولی روغن و شکر است، بولی آثار خارجی است. په ورته وخت کې د دغه سوداګریز مرکز یو برخوال د روغتیایي سوداګریزو توکو د ساتنې په اړه یادونه وکړه او ویل چې په دغه مرکز کې 4 سړې خونې په منل شویو طبي معیارونو جوړې شوي چې د نړیوال روغتیایي معیارونو سره برابرې دي. تقریبا 6 دانې سړې خونې موږ لرو. هره سړه خونه مو 110 متره مربع ده چې په دې کې به هغه دواګانې چې د سانتیګریډ په درجه کې ساتل کېږي، بیولوژیکي او غیر بیولوژیکي دواګانې، د هغو دپاره موږ ځانګړی ځای په نظر کې نیولی دي. او بله خبره ده چې زموږ هغه عادي ګودامونه چې هم دي د دواو د ساتلو لپاره په هغه کې هیڅ نوع رطوبت وجود نه لري او دا دواګانې خپله یو ځانګړی ځای کوم معیارات چې موږ ته د خوړو درملو ملي ادارې راکړي دي د هغه مطابق موږ هغه ځایونه ورته جوړ کړي دي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په دغه سوداګریز مرکز کې څه باندې 10 تنه په کار بوخت دي او د دې ملي پروژې په پرانیستل کېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ولس زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله پامان.